وزیر مسجد سلیمان خیل دمتونی ته دا پیغام رسوي چې میژه څوره د میژ امنګون اپیګون تر شوی دی لیاوس موجوده دی میژه دغه نه ایسوب غوړي ځکه چې دا امنه ام پی ایچ میشتو چې دغه نه پس کوي دغه مقصد دا نه وي دلته د میژو ذاتی سوچ جوړ شوی دی چې را مو تاسو پر لګارو کو یا مو ته ډنګارو کو سی خیر خریاتای یې می سوچ دا دی چې میژه د کاسونه نه ایسوب غوړي او د مالک تر شوی دی دوا وره د امنه تر شوی دی لاس کوله امنه تو با کړی نن د په اسلام آباد کې پاز ځایونه کې د پټرول پمپینه دي چې ولته یو انچ مزکه په کروڑونه پارابینه خرڅ شي زه د راده پښتنه کې داري پیدا چیرې مند کړ دا خو مو د لای کې په سپین کې په جامه ته ملو داري پیدا چیرې مند کړ دا غاز غالب په سروغه ویس نه ول بنګاله په داشه شو تنینا کې بنگله جوړ کړي دا غاز علی په سروغه دا غاز ورا مغول خل په سروغه مستر 10% یو یو نوم دا مستر 10% یې بلور د نومه به ذاتی وکړه د نکای وکړه دا چې په سروغل ملګری دغه دا تاو در چې دا خو سلسله د ریپې پراوي چې څوک خپاکی جاته و شمسي ورکوي میژه د کومینه ته دا یایي چې دغه میډیا په واسطه باندې میشتو څه دا یایي چې کومه چک شي خپل سوب وغړه خپل حق وغړه یو ام ان یو ام پی دا په ونک شموته په یو دوی بنده ودارېږي چې مو د نه دا کورتو تا کړی دی یو ام ان یو ام پی دا د مالک نه ونڅه دا نن موجوده چې دا دواره غوندي ټیک تو دغه پولیس کې څه شته یا نشته خو دغه نامیز دا مطالبه کې لکه دغه ځاړي نام چې کړی دو ونته چې کیم د ګمل روټ تر شوی دی دا زه د پاوز په پاور کې نه یو خو دا پاو جوړ کړی دی دا غاز د وننه انګور اټه تر شوی دی دا پاو جوړ کړی دی د وننه ماکین رازمګ دتلای دا پاو جوړ کړی دی کیډټ کالج پاو جوړ کړی دی ورا ډیګری کالج جوړ شوی دی د کرمزي په خورا کې کوارټر هسپتال جوړ شوی دی بل جوړ شوی دا د کوم کرمسخله مشرونه جوړ کړی یو ام ان یو ام پی دا روشي په دغه ونکشه د موته په وځي وداري شمول دولت یونیورسيټي درته جوړ کړی یم دلته کالج درته جوړ کړی یم دلته پلان کا درته جوړ میجه دغه نه سوب غړي په غون کومند د زدا ژاخ کما چر ووزي یې صوب دغه نه غوړي کاچې میشتو من داخل په دغه نه کې عادت شي چې زلور اسلام آباد ته باسي بیا مخبل کور دی لا پېښور ته مخبل کور دی میجه صوبته دا خلک وتلی په کوم زه دا ژاخ کا چر ووزي صوب غوړي او دا خلک نه د میجه صوب غوړي اکا په عدالت کوي اکا د نه په طریقه باندې چې کیم چې ته د میجه او زراسیږي دغه نه میجه صوب غوړي ته ځون تایر یو تای خو د میش سره چې د تیری منګوندي غونډه وک یو کام نه دی خو ټارګټ یې سړی د ادوا دی شالي دی او ناصر دی چې دغه د میش سره د کوم سره ډېر زیاتای وکړه د کوم په دغه خلک باندې په غوړنه قرباني ډېره وکړه اخري انجام یې دا و چې پیسې یوړې په روډ باندې واټه لا تیا کړه سیو چې روډ مې جوړ ک بیا په خپل تیا کړه چې روډ مې جوړ ک شاته بیټري وا ور کړه وپینز دوی بیټري شمسه وی وای ور کړه په کور نو شواغه خلته ور سلیپ شو ور ودارېد نمیش دا خبره دو چې میجو اول حکومت افیل دی چې دا پړ شروعي د تولوس باندې ورسي بیا پړ چې ته ورکاوي د کوم ته پورا ورکاوي یې میج موجوده حکومت چې پونه کې د جرنل پر امدا افیل دی چې دا سړی د میشتر وکښینوي د میش سره د تو پر نوستا په خلوند حساب وکړو بیا چې حساب نر سره وکړو میجو مخکې زور وکي وزیر اعلی پراوي وکي کوټ پراوي وکي خو زه دا شار نه بل چې نن صابو په ونه جرنل یا ډي سي زمور سړی دی چې دای میش بل ملک تلاجی حق دته دی چې میشتا د سړی کښینوي بیا چې کښین نه ناوي بیا صابو دا ګیلار نه کو چې زه خو خبر نه و موته خو د ویلی نه وي کني موږ شناولي وي بیا چې مینه هر قسم عمل وشي بیا د بدا کې دای مداخلت نکو میجه په جزي سره غوړي پر همنی غوړي جمی پر جلسه کې ریلوی وبوسی خو په همنی وبوسی غون کوم خبراوي حکومت خبراوي هر سړی خپل اظهار پیش کوي د زړه درته چې میج د اپیل اول حکومت د شته سړی کښنه ورته چې صبر سره وکړو ظلم زیاتای د نر سره شي لکه څنګه چې توس دا په پکچر کې ولور کا سونوینه نو دا د کوم ټول هغه مشرون دي چې د کوم لیډینګ کو نو دغه خلک یو سوچ جوړ شوی دی چې کیم د میژه سابقه امنه ګوندي یا موجوده امنه ګوندي دغه سره
قوم په یوه ډېر لوی ښه سوچ باندې منډه والې وه چې د میژ په دغه علاقه کې امن وي او د میژ په دغه علاقه کې ترقیاتي چارې وي. خو چونکې په دا کې خصوصي د ډېرې ریزې نه نوم د علي او د مغل خیل نصیر، نو زموږ په چا باندې واقعي زه خپل دا نه وایه چې دغې څه پټ دي، نو خو بیا دا قوم دا حق لري چې دغه کسان چې چېرې امنګون ته تېر شوي دي سابقه د دغه قوم په ووټ باندې تللي دي، نو زه د دې نه دا ریکویسټ کوم. علي خو په جیل کې دی، خو د علي مشرون شته چې دا چارې د دوی په نگراني لاندې تېرې شوي دي، نو هغه دا ټول ته میژ دا پیغام ورکوي، نصیر ته ورکوي چې توس د میژ قدرمن خلک یې، نو توس روشې خپل قوم مطمئن کې. دا اوس موجوده امنګون ته هم دا پیغام ورکوي چې کوم رویش شوی دی، نو که څوک په دغه سوچ کې وي چې زه دا کوم داسې شي کول که دا مخکې چې شي کېدلی دی، دا قوم په دا نه بعد دا خلق ته دا حق نه ورکوي او دا موقع نه ورکوي. او سابقه د عبدالمالک نه روخله په علي یې ودراوه، دا که ام ان ای دی که ام پی ای دی، د ټول ته موږ دا ریکویسټ کی چې په احتجاج نه مخکې دا روشي، دا د توس هغه قوم دی چې توس پې کښلي شوي وي، دا قوم مطمئن کې چې نه وي د خپل حق پیغام ډیمانډ دوی کو په لیګل طریقه په سمه طریقه باندې چې د خپل حق وصولوي، چې د میژ حق ته یا دغه خلک نه میلاو شي چې قوم په ترقیاتي چارې ودروي. عزتمن مشرون قدرمن دا قوم دا په دا چک دی کنه، دا مشرون په دا چک دی چې دغه میژه په دغه کیس پام باندې واړي کې وړي کې وینا ورکړله د علي په سر کې، او د دغه قوم د علي په سر کې ډېره قربانۍ ورکړلې کنه، دغه قوم علي پاس که کنه، ناصر یې پاس که. د میژه مطالبه دا دو چې اعظم ورڅخه روډ دی په پورته چې په اعظم ورڅخه ورتېر شي، هغه روډ دا ماڼۍ یې وچې کړلې، خړ ګاډیونه پې لوېدلي دي، د ټاټي روډ دی که نه، د هغه سې شته، او د شمسۍ وروللی که نه، دا د خپلې ریپۍ یوړلې، دا د میژ مطالباتو، دا د میژ کیساتو چې دا علي ده، دا ناصر ده، میژ عبدالمالک دا یوسف غواړي، میژ دغه نوې نه یوسف غواړي، خو دا اول دی ټارګټ کړي دي. میژ دا هغه کې چې دا روشي چې میژ د سره یوسف وکړي، او میژ په مطمئن کو چې دا نه دا شا کورمو کړی ده، دا کورمو کړی ده، انشاءالله میژ د حمایت کې بلوره، خو چې دا نه وکړو میژ د الله تفسیر درمي، میژ وزیر اعلی تفسیر درمي. دا کوم دا غوړي دا مشرون چې کسه ام ان ای چې زه پاس کاوه، ام پی ای پاس کاوه، کونسلر جوړاوه، دا د قوم د ګټې د پوره، د وطن د ګټې د پوره، هغه دا خو څه کې چې وطن ته ګټه روړي ولټا میژ خار څه کو. زه تاسو ته یوه خبره واضح کوه چې کسی علي وزیر، نصیر، ام پی ای، مغل خیل، یا دغه او علي وزیر خو میژه په قوم ډېره انتهایي همدردي ورسره وکړله، یغه باوجود دا څه کې چې دا قوم ته حق نه ورسوه، ولټا دا قوم دا خرڅ دکه دا تاسو ته ټول ته پاته دو چې پی ډي ایم ته چې دکه لا وټ ورکه دا خرڅ شه، دا قوم یې خرڅ که قوم احمدزي سودې وکړله. میژ دا یایي چې هر یو ام ان ای وي، هر یو ام پی ای د دغه جیوي د ونه د وزیرستان د علاقې د دغه نه دا عوام غریب خپل حق غوړي، دا مشرون دا نن چې دیر بیدور دي، دا آینده د خپل ملک د پورا دا غوړي چې زه ډاکا په ملک نه غوړه د مو وسایل دا بل ځینه درمي، لکه دا اوس 50 کروڑه روپۍ وي، دا د دغه ونه د دغې یې پورې ناندغانې اونڅه دا ناره یې بنې واخله، دا دوله غلج ټاپی پورې دا ټول په دا کې یو درش چک ډیمینا دا منځیر شوی وي، یا دغه تقریبا 50 کروڑه روپۍ وي، هغه دا یې شوی
پانې اورستې مو یو ایم پی ای دا نشته یو ایم ان ام دا نشته چې د خپل آر پی واپس یوړلې د علي امین په خوله باندې لوړلې د مو ملک د ونه روپۍ دا په درازینده کې استعمالیږي دا غوره نور ایجنسی په خواشولاوي دا د مو د ونه پیسې وي آیا دا ویل ورکیږي مو دا ایم ان د څه د پوره دی مو د ایم پی ای د څه د پوره دی باید چې دا پښتنه وکړو دا قوم دا یایي دا د دغه قوم دا د دغه ونه وسایل دي چې دا نن خلک کور ته نور سوداګونه پکو نری دغه اساس باندې دا قوم به دور دا انشاءالله د جمعې پر ورځ باندې 29 تاریخ باندې دا ټول د قومي اعلامیادو دا قومي مشرون دا یایي چې میږو دلته ریلی هاکي جلسو هاکي دا قومي خلکو ورچګیږي دا خپل حق غوړي ها ضروري غوړي د هر یوه مننه د هر یوه ایم پی نه ناصر علي دا په فرنټ باندې دي چې دی کې ملاګیا دي وس وخت کې د قوم وسایل تقسیمیږي یا خرڅیږي یا دغه د پوره میږ دا یایي چې دا ضرور دا خلک دا قوم دا خپل حق دا غوړي یا کوم حق دا نه ضایع کوي کسا خبره مشرونه درته وکړي د منګون د ایم پی ګون په باره کې په دا چې دا یو ارز نه دو دا منګون دا عمره د سلسله شریدو زه داسې آیه دا نصیر الله ته دا کیس کالی په جیل کې وي نظام خوندی په جیل کې دا ستا وکړو چې په دا جلسه نه د مخه نه د ځونینه بې عزته کوي نه د دا قوم بې عزتي ته ورسیخوي په دا جلسه نه مخه دا روشي دی دا لشکي یوسوب کتوب دغه خلک ذهن ور جوړ کو چې دا نمو دا چار کړی دو دا مې کړی دو دا مې کړی دو خلک ولا کراولی دي چاته نیمه چار کړی دو نیمه ورته پرې شي دو بلته کړی دو بلته نه دو کړی په دا نه جوتای خبر زه نه کوم خو نه مې د دی په بې عزتي زړه شي نه مې د ځون په بې عزتي زړه شي نه مې دغه مشرونه دی د ځونینه ورسوي نصیر الله وي نظامي دا د روشي دا کوم د مطمئن زه د ټولو مشرونه په زړه سره شکریا ادا کوم چې نن کوم روزواندای کا خو میز نایب ته دا آرډر کی چې ماسید امنه غوړه امیج امنه ګونه چې کیم غبن کړای دی فورا نایب در وغوړه ا دغه سره یوسف او میز لکه د میز څخه مشر غزنی ول میز ته د په ګروند څه شای وشای ا خبره خو نور غونډه دا وکړه خو میز وټه خبره دادو چې میز نن ضایع شوي میز کومي بې عزته کړه میز کورته پښتانه ته سترګې نشي ورچګولی په یوه غاټ ننګ په یوه غاټ غیرات په دغ پام کې 74 کسون ولګېدل وړکي نن په کاټینه پروته دي چې نن ته سامان خرڅاوي خو وړک تاریپۍ ورکا څاوړ کی پرچکی بلو د میز د جمی پرز کده خدا طرفه خیر و د میز مشر پازل د میز چې کی مشرون ویلوړ دي په لاس باجو په دغ روډ باندې لار د تنای سټنه مخه دغ ځا پر خلکو وزي بار د سلام د سټن پر دو درناوي خو د میز دین محمد وا خبره وکړه چې روسي په خواشي که په خواشي رونه شیرو ان شاء الله کومه درا زرا ور دی چې ان شاء الله تو سروالي زنور ډېر خبره ملګری درته وکړي خو اخر کې دا یو خبره درته کا چې دا کیم سامان نن خرڅیږي میز بار تاکیز په درا کې نظام ورتانوستای اجمل ورتانوستای په پېښور کې ناصر ورتانوستای دغه خرڅول نه ودارې ان شاء الله دا کوم ضرور د توس نه وغوړي وسه میز نن چې دا حکیمه کمیټي تشکیل کړی دوه د کوم په سر کې او دا میز دغه پرانو چې میز ذاتی مفادات دي ګوره د ملک ته میز د میز دلته زولي د ملک کا کښلای شي خو میز کښلوي وی کا د ملک نشي کښلای او بیا میز تو سو په دغه حالت کې وي میز ته حکومت ریپای راس کو میز ته په کور کې غلط جوړ شوی دي دا روشي میز استعمال کو میز تړي کو پناباز ډیر خالوش شي په ریپای نه مربي کو ځکه کو مارکیټینګ کو او میز دا سړی ته دا اپیل کی نصیر ته او علی د قبیله ته چې تو سره شیخ خپل کوم تاکشن چې په کومه طریقه کوم تو سره زی کوي پابند ان شاء الله تو سره میز جوړای نه کی خدا کوم رڅک شوای دا به زور د خپل حق غوري او تو مهرباني وکي او بل د میز د جمعې پر ذریعہ دو بازار کې میز کوم ته اپیل کی چې د میز سره په ځکه شرکت وکړو مهرباني